شرافه ها عثمانه څه وایې؟ شراب خانه په چش لګیا عثمان خانه د غي پر ګیم لګیا وم. الهه که دا ګیم دا پالتو کیسه ده وسه ماجد له لمونځ څخه قضا کېږي خپل لمونځ وکړه. یاره عثمان خانه نن مې موډ نه دی برابر، ته ودرېږه وبېکمه. ای څه وایې د الله بنده، طبیعت مې نه دی برابر، موډ مې نه دی برابر، ګیم ته دی طبیعت برابر دی، وردلته د لمانځه ټیم دی، لمونځ څخه قضا کېږي ته وه زما موډ نه دی برابر، لمونځ موډ نه غواړي، ورڅه خپل لمونځ وکړه، 5 وخت در باندې فرض دی. یاره عثمان خانه وبېکو، ته راځئ دلته صدقې ما ورته ور مجلس سره وکړو. یاره الله بنده خپل لمونځ وکړه یاره. راځه راځه شراب خانه کښېنه. ښه شراب خانه بله نه وې راته وکړه. یاره عثمان خانه والله که دی نه ویسته دا زه مې ګرده د غی ووتی باران ماران نه وسو کې. شراب خانه زموږ ته عملونه خراب دي، په کوم عملو به الله پاک پر موږ ته باندې باران وکړي. موږ ته څال دی یاره د الله بنده یو لمونځ نه کوو. ما تا ته لاس وارول ما راځه لمانځله راځه لمانځله ته ګوی وایې زه ناجوړه یم، ګوی وایې زه معمول نه دی برابر. د الله بنده چې لمونځونه مې کولی الله به راسه خوشحاله وه، د بارانونه به پر موږ کېدلی. او دا خبره دې صحیح وکړه، ته ودره خیر دی، الله پاک توفیق پر راکړي. وبېکو السلام علیکم ځوانانو، اذان کېږي د لمانځه ټایم دی، راځئ لمونځ به وکړو. وعلیکم سلام. و مولوي صاحب اوس دستي درځو لمانځله. شراب خانه اوس نو درځه لمانځله، مولوي صاحب هم راتول درځه لمانځله. ته درځئ زه پسې درځمه. بهي مولوي صاحب ولاړ دی درځه لمانځله یاره. یاره عثمان زما د لږ کار دی زه دا کوم، بس ته درځئ زه پسې درځمه. یاره قضا کېږي عثمان بایي سم درته وایي راځئ لمونځ به وکړو، بعد کې به بیا ټلیفون وکړې. درځه شراب خانه مولوي صاحب صحیح وایي درځه لمانځله. عثمان خانه تا مولوي صاحب درځئ زه پسې درځم، زما دا ټلیفون وکړم به زه دې پسې درځم. درځه مولوي صاحب راځه. صحیح دی، زه بس اوس صدقې بعد روانېږم. څه کوې شراب خانه ته ناست؟ زرداد خانه پر ټلیفون لګیا وم. اذان وسو جمع درېږي درځه ولاړ سو جومات له. زرداد خانه واره عثمان راته ناست و د سهار راشي دماغ یې را خراب کوي، اوس بیا ته دماغ پسې را خرابوې. دا ټیم زما د انجوایي دی، زه به خپله انجوایي کوم. ځئ ته څه وروره پر دال د ما څه ورور د ما دغه شپینجرې جوړی د ماجد په کونج کې م کښېنوې. یا شراب خان زه تاسو شپېنجرې نه جوړوم، منځ دی پر ځوانو پر شپېنجرو پر دواړو باندې فرض دی. دا 5 وخت منځ دی دا پر موږ باندې الله تعالی فرض کړی دی، موږ بیا ادا کوو، دا د ده حق دی، دا د ده حق په موږ خامخا ادا کوو. زرداد خانه ته ورڅه خپل لمونځ وکړه، زه ورځم په موټر کې ځم خپل کلي له. الله د هدایت درته وکړي، موږ په تاسو وکړو، زه به ورڅخه خپل منځ په وکړو. مولوي صاحب نو خبره مې درته کوله، دا زما انډیوال شراب خو به ته پېژنې. هو خو دې پېژنم. دا زما بیخي د کوچنیوالي انډیوال دی او ډېره باندې ګران هم دی، بس بدبخته دا یو کار دی په ده کې کمزوري یې بولي هر شی چې بولي دا لمانځله نه ځي. ما بیخي ډېر خواست ورته کړی چې راځه لمانځله لمانځله دی لمانځله نه راسره ځي. ته یو دی طریقه راوښیه چې زه ما د انډیواله سره وکړم چې دی د خپل ماجد له راشکر شي لمونځونه شروع کړي. هغه زه کومه طریقه ده چې ورسره ویې کړم مولوي صاحب تا ته به نه در معلومېږي. اوس خو د لمانځه ټایم دی، زه ځم لمانځله، د لمانځه بعد به زه تا ته یو طریقه در وښیم، ته هغه طریقه ورسره وکړه، انشاءالله الله مهربانه دی به خپل لمونځ شروع کړي. ښه صحیح ده ځه مولوي صاحب لمانځله. راځه. راځه کاکا. یاره یوه خبره مې له ډېرې شپو زه په ذهن کې د سړی ده دی بېکه ویې که زرداد خانه کومه خبره ده؟ یاره ماشاءالله عثمان خانه ته خدای شه 5 وخته جماعت له ځې او راځې، دا 5 وخته منځ د ښه په پابندي باندې به جمع ادا کوې. ستا انډوال څه دی شراب خان؟ یاره او دغه ته مې څه ووایه یاره دا کم سه کم دا ماجد له خو راځي دا منځ خو کوي یار. وولاړ زرداد خانه زه په خپله به د انډیوال ډېر پریشانه یم، څو ورځې مې ورته ویلي دي راځي نه. د دې په باره کې ما پرون د مولوي صاحب سره مجلس کړی دی، مولوي صاحب ول زیات طریقه در ښه ځم مولوي صاحب سره مجلس کوم. ته ورسره مولوي صاحب کې مولوي صاحب ورځم خود ورسره مولوي صاحب زه ولاړ سم کوه. صحیح ده بس مولوي صاحب زه که تاله در روان ولم. خیر څه ده ویل؟ مولوي صاحب تا ته چا بل زما یو کیسه وکړه، ما زما انډیوال شراب په لمانځه کې ډېر کمزوری دی، لمانځله نه راسره ځي. نو تا راته ویلې تا نه اوس ځمه جومات له، د جوماته بعد چې راوځم تا ته به طریقه در وښیم چې زه هغه طریقه ورسره وکړې دی به لمانځله شروع شي. مولوي صاحب هغه کومه طریقه ده چې زه زما د انډیوال د شراب په سره وکړم او دی د خپل لمانځله را شروع شي، هغه خو ته نن ما ته راوښیه. عثمان زرداد خانه چش دی؟ شراب اکسیډنټ وکړ هغه مړ شولی. دا میسج د هغه خلکو دپاره دی چې وایي نن به منځ شروع کوم سبا به لمونځ شروع کوم، د مرګ هېڅ بروسه نشته، په هر حالت کې موږ ته مرګ راځي. نو الله تعالی دې موږ تاسو ته هدایت وکړي